که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. شي بلې پایلوي خپل حد وپېژنئ آرامه په خپل ځای کېنئ د محکمه د خوشې مې کا که غلي نه شئ او د محکمې هیئت ته درناوی ونه کړئ ټول له دې ځای نه وباسم. ما سره داسې چلن نشئ کولی. زما بدن ټول سوری سوری شوی. وګوره هر ځای کې مې د مرمیو نښې دي. بدن کې مې داسې ځای نه دی پاتې چې نښه پرې نه وي. خوشې کا سمه ده ښاغلیه هیله کوم زر تر زره ما آزاد کړئ. وروره په وخت کې موږ هم ډېر زحمت وستلی. هو ستړی شوي یو خو ارزښت یې لرم. مخکې له وخته زما سازمان غړي چې په محکمه کې ولیدل ډېرې ارامه کړم په خدای ارامه کړم. هو ته خو ویده وې که نه خیري داسې مه وایه چې وروره د قاضي او څارنوال غږ د لولو په څېر ووله نو زه خو وړی وم. څومره خوشحاله دی زندان کې د چرت وهلو وړ د پیکاس کیا مینیک او د باروندې هم داسې نه ده. بیا هم مونږ ارامه نشو اوسېدلی. فکر کوم هیر دې شول چې دندې ته راوتي. رښتیا وایې عاقفه وروره دا ځل بیا څوک دي چې ارامه نه کیني. مرکز کې به پوه شې. هله نو حرکت وکړه. الله خیري هم عجیبه کار نه دی کړی. هله بیړه وکړه. زما خبره تاسې ته نه ده قاضي صاحب. هغو کسانو ته ده چې موږ نه یې ګټه واخیسته بیا یې لرې وغورځولو. هغو بې شرفانو ته دا خبره کوم. د دې کار حساب یې ورسره کوم. رښتیا وایي. البته یوه ورځ به له دې ځای نه ووځم. البته له دې ځای نه به خلاص شم. ټول به د هغو کارونو ځواب راکړي چې ما سره یې کړي. قسم کوم چې د ټولو سربلتنې نه جلا کړم. محکمه پای ته ورسېده. سبا سهار 10 بجې بیرته پیلېږي. دوی له دې ځای نه بوځئ. هیله کوم ښاغلیه آیا پوهیږئ چې په کوم تور نیول شوي یئ؟ زما یوازینی ګناه هېواد سره مینه ده. خاینان د هېواد پارلمان ته دننه کېږي او ترکیې اصلي بچیان زندان ته لېږل کېږي. یوه ورځ به راشي چې زمانه بدله شي. هغه وخت به د ملت دښمنانو سره حسابي وکړو. حسابي به ورسره وکړو. ښاغلي اکا مینیک او ملګرو یې وویل چې د هغوی یوازینۍ ګناه هېواد سره مینه ده. تاسو په دې هکله کوم ځواب لرئ؟ ملګرو موږ هغه معلومات او اسنادونه چې راسره وو هغه مو محکمې ته وړاندې کړل. وروسته له هغه به د محکمې پرېکړې ته په تمه یو او هر څه چې وایي موږ یې په سره سترګو منو. ښاغلی بارونه نړیوال مخکې له وخته زوال موږ هېر کړي یو که څنګه؟ نه رضا زه فکر نه کوم چې موږ به هېر شوي اوسو. ولې کوم څه نه کوي چې له دې محکمې نه وژغورل شو ښاغلی بارونه؟ ښکاره ده پټ شاهدان ولې له منځه نه وړي ښاغلیه؟ ما ته هم عجیبه ښکاري. تر اوسه پورې باید د پټو شاهدانو خبره خلاصه کړې وای. لږ په تمه شئ. د موخې موټر ستاسې خواته درځي. چمتو اوسئ. سمه ده په تمه اوسئ. موخه دې خوا را روانه ده. چمتو اوسئ. د نجیب د پام دې بلې خواته واړوه. سمه ده؟ سمه ده وروره. د هغو له امله مو پټ شاهدان ونه شو وژلی. که د بارون وژلو کې مو هم مخه ونیسي بیا زه تا وژنم. خبر اوسئ. وروره اندېښنه مه کوه. نجیب دوی ته مې داسې پیغام ولېږه لکه د هغوی امر چې ورته لېږلی وي. اوس به ځانګړي استخباراتو مرکز ته روان وي. ته اندېښنه مه کوه. که دلته راشي هم هغه وخت به راشي چې موږ لاړ شو او خپل کار خلاص کړو. ورور جانه خیري خیري موټر دې هم ستا په څېر بېکاره دی.
چای راوړم کیفه وروره ها اعصاب مې مه خرابوه چای به در ښکاره کړم د ډیرو خبرو پر ځای کله کله د موټر اوبه او موبلاین چک کوه خیري ما ته خو نه ښکارېږي امر صاحب زه نو څه دا وکړم څنګه خبره ده زه وایم موبلاین او اوبه یې وګوره هرې خبرې ته یوه پلمه لري کار لږ کوي خبرې ډېرې بلې ښاغلی مساره چیرته یې نجیبه مره ستاسې پیغام مو واخیست مرکز ته ځو د څه شي پیغام تاسې خو موږ استخباراتو ته غوښتي ما هیڅوک هم چیرته نه دي غوښتي نجیبه مره ښه نو چا غوښتي یو ایوه کوم چا تاسې بلې خواته لېږلی یئ وګورئ موږ ته نوی خبر راورسېد په بارون دوی باندې برید کېږي نجیبه بارون دوی باندې برید کوي څوک یې کوي مخکې له وخته زوال بارون دوی له پامه غورځولي دي د هغوی د لیک په موټر برید کوي هر څنګه چې کېږي هغه موټر پیدا کوي او د دې برید مخه هرومرو ونیسئ نجیبه پوه شوئ سمه ده ښاغلی مساره ښاغلی مسار څه وایي امر صاحب د څه شي برید په بارون دوی باندې برید کوي عاکفه موږ باید زر هغوی پیدا کړو څه وایي یعنې هغه پیغام چې موږ ته راغلی و پیغام زموږ له مرکز نه نه دی راغلی بریدګر غواړي چې موږ له بارونه لرې کړي هله خیري کار دې خلاص که بیړه وکړه موټر جوړ شو وروره هله راځئ زر کوئ زر کوئ بند که زر کوه هله خیري هله خیري زر کوه بیړه وکړه هله زر کوه توبه خدای توبه هغوی ته وګوره له څېرې نه خو سم خلک نه ښکارېږي مرکز ته خبر ورکړه له 45 نه 50 ته 45 نه 50 ته غازي عثمان سیمې سره نږدې او شکمن موټر دی موږ یې ګورو سمه ده وروره یوه ستونزه پیدا شوه لعنتي ارامه اوسئ له پولیسو سره باید جګړه ونه کړو خو که شک یې وکړه دوی به هم ختم کړو چمتو اوسئ تر څو چې ما ډزې نه وي کړې څوک دې ډز نه کوي موږ سره ډېره خطرناکه لوبه وکړه خدای دې وکړي چې ناوخته نه کړو انشاءالله بلې نجیبه مره ګزمه کوونکې ډلې غازي عثمان سیمه کې شکمن موټر لیدلی دی زر هغه ځای ته ورشئ سمه ده ښاغلی مساره لومړی خپل خوندیتوب ته پام کوئ ما ته هم هره شېبه خبر راکوئ سمه ده غازي عثمان پاشا کې شکمن کسان لیدل شوي کېدای شي بریدګر وي هله لږ نور هم موټر تیز که هله خیري سمه ده امر صاحب ورځ په خیر ورځ په خیر مهرباني وکئ خیرت دی کومه ستونزه ده پیژندپاڼه مو کتلی شم وروره ټول د خپلې پیژندپاڼې راوباسي البته ولې نه ملګرو خپلې پیژندپاڼې مو چمتو کوئ دا هم پیژندپاڼه څنګه وه خوښه دې شوه 45 نمبر کس ته 45 نمبر کس ته په موږ برید وشو زر مرسته راولېږئ هله خیري تیز که موټر هله څه کوې هلکه ډارېږي چې ترافیک دې جریمه نه کړي موټر خراب دی وروره زه څه وکړم زه خو خپله ټوله هڅه کوم نو وروره بل موټر هم راورسېد ټول د خپل ځای کې ودرېږي ډزې وکړئ پام کوئ کښته شئ دې خواته راشئ سر په څنګ ودرېږئ خوښې کوئ ته پوهېږې چې زه څوک یم ها هو پوهېږم وروسته به مړ شئ خبره مه اوږده وه مونږ خوشي کوي زهرې درته کوم سر مې مه په درده وه غلې اوسه وګوره که مونږ خوشي کوي هر څه چې وغواړئ تاسو ته یې درکوو ستاسو د ټکټ وخت پای ته رسېدلی جلۍ ټول په سر وولئ
ټول پام کوئ هر څوک استقرار ګل پسې ورځم پام کوئ سمه ده امیر صاحب تاسو دواړه همدلته پاتې شئ ته له ما سره راشه منډه که منډه که اندېښنه مه کوه ملګريه راغلم حالا دې خوا راشه بالونه که داسې ناستو څوک څرخېږي حالا خیري څه کوې ما خو درته ویلي و که نه بېکاره بالونه خیري پام کوه خیري پام کوه راځه ماته یې راکه عاقف وروره ته چېرته یې کار کوم دنده کې یم هلکه وروره تا پسې ډېر خفه شوی یم خیري پرېږده نو ارامه مې پرېږده وروره ولې داسې وایې ما هم د ورور چې راغلی موږ دې بیخي هېر کړي یو ملګرېتوب دې څه شو تا خو ویل موږ نه بېلېږو څه وشول خیري هلکه اوس دا خبرې پرېږده په هغه دوستیا باندې کار وکړه چې ما درلېږلې ده موبایل ماته فته ورکړه هله ښه سمه ده ښه زما غږ اورې که نه زر امبولانس راوغواړه زر کوه نیازي عامر صاحب چېرته دی هغه روزو پسې لاړ عاقبه زه د عامر صاحب څنګ ته ورځم سمه ده خیري خیري سترګې دې خلاصې کړه زه یم نیازي ارزو تسلیمه شه هیڅ چېرته نشي تښتېدلی بیا به وګورو نجیبه مره چې تښتېدلی شم او که نه و به ګورو یو څو ټاپیان لرو خیري، کېدای شي اوس حالت سمه. یې خراب وي سترګې دې خلاصې کړه وروره د ټاپیانو حالت ښه نه دی زر ځانونه رابرابر خیري پورته شه زویه پورته شه خیري هلکه ګوره مړ نه شي که نه نو سر به دې مات کړم خیري معاملې ونه کوه سترګې دې خلاصې کړه هله نو زر کوه خیري ته ښه یې زویه څه خبره ده ولې وارخطا یې لاس دې راکړه وروره څه شوي ولې د رنګ داسې سپین تښتېدلی دی ها ته ښه یې ته ښه یې هلکه البته چې ښه یم ولې به ښه نه یم لږ مخکې په مرمۍ ولګېدلې څه وایې څنګه ولګېدم لاس ته مې وګوره هلکه وګوره دا څه دی الله زه خو په رښتیا ټپي شوی یم زه په مرمۍ لګېدلی یم هرومرو به اوس مړ شم خیري ته اوس ښه یې هلکه سمه ده سمه ده په پښو م درېدلی سمه ده ارامه اوسه خدایا تا ته درځم هیله کوم زما ګناه مې وبښه خیري پام کوه خیري 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 دا ډېر مکرجن دی والله دا به همدلته پرېږدو چې لیوان یې وخوري هی ما روغتون ته ویسه زه مړ کېږم اوف نه ته همداسې ښه یې هېڅ ښه نه یم ما ته وګوره ارزو پام کوه چې ونه تښتې د لارې پای ته به رسېدلې
وسله لرې که تسلیمه شه. هر څنګه چې وي بیا هم زه تا ته نه تسلیمیږم. زه نه غواړم ته ووژنم. که څه هم زما د مېرمنې قاتله یې، خو نه غواړم ته ووژنم. ښه به وي چې ته ژوندی پاتې شي. همدا چې وسله مې لرې کړم ما وژنې پوهېږم. وګوره تا سره ژمنه کوم چې هېڅ هم نه درته وایم. وسله دې لرې که. تسلیمه شه. وسله دې لرې که. سمه ده لرې کوم یې. ډېره پښېمانه یم له ټولو کارونو نه چې ترسره کړي مې دي. که ته دې وسله کېدې بیا یې زه هم ږدم ژمنه کوم. باور وکړه بسنه کوي چې ما ونه وژنې نجیبه. سمه ده ږدم یې. یوه شېبه کې دواړه ږدو. سمه ده. هالی هالی بیړه وکئ. زر کوئ زر کوئ زر کوئ هلکانو. پام کوئ ملګرو پام کوئ په کراره پام کوئ. زر کوئ مرسته وکئ. هله زر کوئ بیړه وکئ بیړه وکئ. پام کوئ. په کراره. نیازي وروره ته هم را سره لاړ شه. زه مړ کېږم. غلی شه لیونیه. زه مړ کېږم وروره. د مرحمت کاره کولو پر ځای په ما غوسه کوې. ته نه خزانه لرې خیري وروره په تا هېڅ هم نه کېږي. هله زر کوئ زر کوئ زر کوئ. هالی هالی هلکانو لږ څه بیړه وکئ. د خیري حالت ښه دی. هڅه به کوئ چې بارون وژغورئ. دواړه ځانګړو استخباراتو مرکز ته بیسئ. هله سمه ده ښاغلیه. وګوره وسله مې ږدم. زه وسله مې ږدم. ته یې هم کېږده. پام کوه چې کوم لیونتوب ونه کړې. ته زما وروستنی چانس یې نجیبه. ولې به کوم لیونتوب کوم؟ هله نو وسله دې کېده. دا ستا لپاره رانه. اوس به رانه آرامه خوب ولري که نه؟ هر څنګه چې وما غوښتل تسلیمه شي، خو هغې دا لاره وټاکله، بله چاره مو نه لرله. بلې ښاغلی مساره، څه وشول؟ عرضه مو ونیوله نجیبه؟ په خواشینۍ سره اوس یې مړي ته ګورم. د بارون حالت هم خراب دی. موږ سره اوس یوازې عزیزه پاتې ده. په هر حال حاله بیرته مرکز ته راشئ. سمه ده. یو دوه کسان دلته رابلېږه تر څو چې پولیس رسیږي په تمه شي. هله عرضه هم مړه شوې ده. ښه ده، دوزخ ته دې لاړه شي. ښاغلی ذکي یحیی به د دې خبرونو په اورېدو خوشحاله نه شي. هغه سره هیڅ محکوم پاتې نه ده چې دعوا پرې خلاصه کړي.
یوازې دا پاتې خو دا هم زموږ په درد نه خوري بیکاره ښځه ده ودې لیدل چې څنګه تاسې خرڅ کړی دا برید تاسې جوړ کړی و پوهېږم د دې لپاره چې خبرې وکړو برید مو وکړو وګوره اوس هم څه وایي دعا وکړه چې زړه ښځه یې که نه نو پوهېدم چې څه مې در سره کړي وای بارون څنګه دی کلینیک ته یې ویوړ خو ښکاري سبا پورې هغه هم مړ کېږي لعنت دې وي څومره ستونزې مې ولیدلې اوس دې حالت ته وګوره هر څه ختم شول رسنۍ تلویزیونونه مطبوعات وروسته له دې به هر څه په موږ باندې ډېر فشار راوړي بالکل همداسې ده وایي به که تاسو ورنه ساتنه ونه شوه کړی نو ولې مو ونیول عزیزه شته پیکاس شته کیامینیک شته حالت دومره خراب نه دی ملګرو دا خو ټول بیکاره کسات دي موږ ټولو نه ډېر بارون ته اړتیا لرله که موږ لږ څه نوره څېړنه وکړو د دوی په څېر زر کسان به نور پیدا کړو که نن نه وي سبا بله ورځ به هغوی دوی هم پاک کړي نه داسې یو کار نه کوي بیا به وګورو حالی زر کوئ هلکانو موږ به مرکز ته لاړ شو هلته به په ارامه سره خبرې وکړو دا بوز مرکز ته یې بوځئ امرم پر ځای کېږي که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه ټپي شوی بیا یې هم روغتون ته وړی دی د ژغورل کېدو چانس یې لږ دی که مړ نه شو روغتون کې به یې کار ختم کړو له دې وروسته بارون ته د ژوند کولو اجازه نه شو ورکولی پوه شوئ خو هغه بارون د استخباراتو منځ کلینیک ته وړل شوی دی زه نور نه پوهېږم که د ځمکې وپوړو لاندې هم وي بیا هم باید هغه کار ختم شي پوه شوئ موږ خپله ټوله هڅه کوو اندېښنه مه کوئ ښاغلی اوس خبرې راغی د بارون کار ختم شو یعنې مړ شوی هو ښاغلیه ښاغلیه نوي عملیاتو ته اړتیا نشته بارون مړ شوی دی تاسې ډاډه یې چې دا خبر رښتیا دی سرچینه یې سمه ده ښه سمه ده دا موضوع نوره وتړل شوه موږ چې کله د ترکیې لپاره په نوي پلان پرېکړه وکړه بیا به تا ته خبر درکړو ته دې په خپل ځان پام کوه چې څوک دې ونه ویني سمه ده ښاغلیه هو په ترکیه کې یو پړاو پای ته ورسېده اوس به د یوې نوې ډلې سره د خپلو خوړل شوو ماتو غچ واخلو ملګرو پوه شوئ ترکیه کې زموږ زرګونه ویده غړي د هر ډول دندې لپاره چمتو دي د هغوی له منځه به تکړه کسان پیدا کړو او له همدې ځایه به خپلو کارونو ته دوام ورکړو دا ځل دا فرصت هم لرو چې په سم ډول هر ګام پورته کړو ښاغلو هېڅوک د شکم نه لري ملګرو ترکیه زموږ لپاره دومره مهم هیواد دی چې خلکو ته یې نشو پرېښودلی لکه څنګه چې پخوا موږ د دې هیواد قباله اخیستې وه اوس هم البته د کلیو کسانو ته دا هیواد نشو سپارلی په خبره مې پوه شوئ ملګرو زموږ اولادونه بیا به هم بریالي شي په خواشینۍ سره د دې کسانو پایله تل همداسې وي دومره په اسانۍ باید مړ شوی نه وای خو په هر حال هر څنګه چې وي بیا راژوندی کېږي هغه وخت به حساب یې ورکړي که دا کسان غواړي چې بارون مړ شي نو ښکاره د کوم څه نه ډارېږي دا خو ښکاره ده کېدای شي دا ډله به مو له منځه وړې وي خو نه پوهېږو چې د دې ډلې تر شا څه لوبې روانې دي ویل کېږي چې زرګونه ویده غړي لري تر څو چې هغوی پیدا نه کړو نشو کولی دا کار پای ته ورسوو ښکاره ده چې هغه ویده غړي به هم راویښ شي تر څو چې موږ دلته یو د هغوی کار به هم ډېر سخت وي ملګرو ارام اوسئ همداسې ده مشاور صاحب دی بله مشاور صاحب ښاغلی مسره خبر شوي یو چې بارون باندې برید شوی وروسته یې حالت څنګه دی په خواشینۍ سره مو بارون له لاسه ورکړ زموږ یو کس هم ژور ټپي شوی دی ولسمشر ته هم خبر ورکړئ اوس موږ دواړه سره یو ځای یو ښاغلیو بارون مړ شوی دی هیڅ ښه کار ونه شو
بهرني کسان نه غواړي زموږ لاس سره هغوی پورې ورسیږي. هو بریالي شول چې مهم محکوم ووژني. دا به زموږ د دې دعوا لپاره لویه تشه جوړه کړي. ښاغلی ولسمشر اندېښنه لري چې بهرني کسان به بیا ځلې د برید لپاره جرأت پیدا کړي. ښاغلیو پوهېږم موږ خپله ټوله هڅه وکړه بالاخره بریالي شو چې دا پټ سازمان له منځه ویسو. یعنې یو څه موده ارامه ساه اخیستلی شو. سمه ده رسنیو ته معلومات ورکوي. که کوم پرمختګ وشو موږ ته خبر راکوي. ورځ بخیر. هغه ډالۍ مو چې چمتو کړې وې مساردي ته مو تسلیم کړې؟ تر اوسه نه ښاغلیو. وروسته به ورشم په خپله به یې ورته تسلیم کړم. هغوی خبر نه دي. ډېر ښه. هغوی ټول زما لخوا هم تقدیر که. په اجازه مو ښاغلیو. اجازه مو خپله ده. ډاکټر صاحب دا څنګه دی؟ اوس ښه دی. څنګه به ښه یم ته خپله ښه یې. سبا بله ورځ به بیخي ښه شي. حالات مې ډېر خراب دی. الله اوف دا غازیتوب څومره سخت کار دی. که څوک دې وویني وایي به چې غازي دی. لږ ټپي شوی دی. حالت ته یې ګوره. ولې داسې وایې امر صاحب؟ ډېر خواشینی یم. دومره مرمه یې زما له بدنه وویستله. ډېره غټه وه امر صاحب. هلکه په دې عقل چې ته یې لرې ته نن ورځې پورې چې ژوندی پاتې دا هم یو لوی چانس دی. دا ته وګوره. په اصل کې باید ډېر مخکې مړ شوی وای خو ماشاءالله ماشاءالله د ټولو له خولې نه شاد بادېږي. ما سره څومره ډېره مینه. زه دلته د موډال په تمه یم. تاسې په ما باندې ملنډې وهئ. بل ځل د دښمن مخې ته ورځم چې سوری سوری مې کې. کله چې زه مړ شوم بیا به وګورم چې څومره راپسې ژاړئ. خیرې هغه سړی هسې مړ شو ته بې ځایه ټپي شوې. څه وایې؟ رښتیا وایم بارون مړ شو. مړ شو کله چې تا یې مخ ته ځان وغورځوه نو زړه یې وچاوده. پام کوه. نجیبه میرا مشاور صاحب راغلی. الله څه شوي؟ هغه ولې راغلی؟ نه پوهېږم ما ته یې څه ونه ویل. زما لیدو ته به راغلی وي. ورته ووایه چې وخت نه لرم. خیرې مهرباني وکړئ. خیری جان آرامه ای که بهتر بستر ته وسم. ښه یم نیازي جانه ډېره مننه. پوهېږم تاسو ماته په تمه نه وئ خو د ښاغلي ولسمشر په ځانګړي امر دلته راغلی یم. تاسې موږ ډېر حیران کړو. مشاور صاحب د راتګ په عمل باندې مو پوهېدلی شم؟ لومړی اجازه راکړئ دا ووایم چې دا دولت ستاسو پور راوړی دی. تر نن پورې تاسو له خپلو کورنیو خپلوانو ان تاسې له خپل ژوند نه تېر شوي او د دې دعوا لپاره مو کار وکړه. فکر مه کوئ چې ستاسو دا فداکاریانې چا نه دي لیدلي او تقدیر نه شئ. ملګریا دا خبرې مې هېڅ خوښې نه شوې. زما هم که چېرې د دې کار لپاره استفام ورکړو حیرانه به نه شم. په خپله د ښاغلي ولسمشر د امر سره یو ځای غواړم دا پاکټونه تاسو ته تسلیم کړم. امر صاحب واده اورېدل؟ هو وامې اورېدل خیرې. په لومړي سر کې د ډالۍ مشر په توګه تاسو ته مبارکي وایم ښاغلی مسره. مننه کوم. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. مننه کوم. زه خو به تېروتی نه یم. وای مورې وای. کولی شو یو څو شیبې خبرې وکړو؟ البته ولې نه. ما سره راشئ. ښاغلی مسره یوه لویه بریا مو لاسته راوړه. دا ډالۍ ستاسو د خدمت بدله نه ده خو بیا هم
مونږ فکر وکړه چې ملګرو ته ښه مورال شي که نه زمونږ ملګري داسې شیانو ته هیڅ لیواله نه دي په دې باندې ډاډه اوسئ داسې مه وایئ تاسو د هیواد یوه لویه او خطرناکه ډله له منځه یوړه ښاغلی مساره دا ډېره لویه بریا ده خو زه دومره ډاډه نه یم تاسو غواړئ څه ووایئ سمه ده ډېره اوږده لاره مو وهلې ده منم یې خو دا ضمانت هیڅوک نشي کولی چې یو 2 کاله وروسته به مخکې له وخته زوال سازمان لا په پیاوړي ډول باندې بیرته راونه ګرځي هغوی زرګونه ویده نور غړي هم لري د دې سازمان بشپړ ختمول به زموږ څو کاله ونیسي فکر کوم د دې کار لپاره کوم پلان لرئ په اصل کې هو یو پلان شته چې کولی شو هغه ویده ټول غړي یې په ډاګه کو ما پسې راشئ ملګرو دې پیسو ته وګورئ پیسو ته که د خپل ټول ژوند معاشونه راټول کړم که د دې پیسو نیمایي هم نه پوره کوي اوی 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 والله دا خو ډېر ښه کار وشو خیري ډېر ښه دومره صفرونه ما د خپل ښوونځي په پارچه کې هم نه ولیدلې وروره لږ غلی شه خیري غلی شه ورور جانه زه وایم چې باید چکر ته لاړ شو څه نظر لرې خیري ها ستا دې په مخه ښه وي دا مخامخ سپکاوی دی مام د وروره دا ته څه وایې فکر کوم ستا چکې صفرونه کم لیکل شوي ته د چک ماته را چې زی ولیکم لاس دې لرې که وای وروره څه دې وکړل څه مې چې وکړه تا ولیدل چک مې څیرې که نور مې څه وکړه خو ولې مه ویده کېږئ ملګرو مه ویده کېږئ موږ څو کاله دلته شپه ورځ کار وکړ خپل ټول وس نه مو کار واخیسته وامو خیسته وګوره خیري زما حلیمه مړه شوه حلیمه مې د ممدوره نه مړه شوه د امیر صاحب هنري مړه شوه وروسته غوږ شه خیري دا صفرونه چې دي دا صفرونه د حلیمې سر دی دا صفرونه د رڼا سر دی دا صفرونه د هنري خور سر دی دروغ خو نه وایم که نه ناکفه ته رښتیا وایې او دوی موږ ته د څه فکر کړی دا چې شپه ورځ موږ د هیواد ته خدمت کوو په بدل کې پیسې غواړو هیواد ته خدمت هیڅ بیه نه لري که زه دا چک واخلم هیواد ته کړي خدمتونه به مې خرڅ وګڼم موږ د هیواد لپاره د هغې ډلې سره مبارزه کوله له دې وروسته به هم تر څو چې سال لرو مبارزه به کوو خبره حاصلویوې امر صاحب دولت موږ تقدیر کړي یو دې کې څه خبره ده والله زه هم پوه نه شوم امیر صاحب په څه پوه نه شوې نیازي پیسې د جیب کې واچوه او خوند ترې واخله ما ویل چې یو کور به واخلو چې آرامه پکې ژوند وکړو څوک چې غواړي دارو دي شي څیرې که ملګريه زه داسې پیسې نه غواړم زه هم اله ما تر نن ورځې پورې حق ته خدمت کړی خپل دومره ډېر خدمت د 100 روپۍ لپاره نه ځای کوم ټول دې خبر وي تاسې خپله ښه پوهېږئ نه پوهېږم دومره پیسو ته څنګه 100 روپۍ ویلی شئ یا زه په حساب نه پوهېږم یا دوی نه پوهېږي تاسو خو په دې پوهېږئ چې استخبارات ځان ته ځینې ځانګړي چلونه لري ښاغلیه تر ټولو مهم کار دا دی چې راز باید پټ وساتو کیدای شي دا کار د دې لامل هم شي چې خلک درته دروغجن هم وبایي خو اصل کې داسې خبره نه ده ښه نو ووایئ ښاغلی مسره ما ته مو کوم موضوع کې دروغ ویلي دي دې موضوع کې وای وای ښاغلی مسره دا سړی څنګه ژوندی پاتې کېدی شي بخښنه غواړم چې له تاسې نه مې دا خبره پټه کړه خو موبایل کې مې دا خبره نه شو ویلی زه هیله لرم چې د ده له برکته به موږ دا کار په بنسټیز ډول هوار کړو ډېر ښه فکر دی یو ځل بیا هم تاسو ته مبارکي وایم ښاغلی مسره راځئ چې زه راځئ وګورئ ملګرو زه ډارېږم چې دې کار نه وروسته کوم بل څه ونه شي سبا بله ورځ به د دې پیسو له امله کوم جنجال جوړ شي ښه نو څه وکړو امیر صاحب
څه چې موږ وکړل الله حالا نو ملګریا چیرې کم سمه ده او مې غورځوه وګوره او مې غورځوه آفرین دې په موږ وي آفرین خپل خدمت خو نشي خرڅولی خیرې تمثیل مه کوه موږ دې ښه پېژنو ژوبل دې کړم حالا نو هغه چک راکه سمه ده سمه ده سمه ده حالا نو د څه شي شک ما ته هیڅ هم نه پرېږدی واخله ملګرو مشاور صاحب راغی بخښنه غواړو مشاور صاحب خو موږ خپلو ملګرو سره پرېکړه وکړه دا چکونه نه اخلو څنګه یې نه اخلئ زه پوه نه شوم ښکاره ده نه یې اخلو نو موږ دې هېواد ته د چک لپاره د پیسو لپاره خدمت نه دی کړی پخواني کلي ته د نوي دود راوستل ښه کار نه دی مشاور صاحب موږ نه غواړو وروسته له موږ نه څوک چې راځي د چک په تمه وي پوه شوې هو خو که تاسې ډېر شړه کېږئ بیا نو زه بیا بخښنه غواړو مشاور صاحب زموږ د ټولو پرېکړه همداسې ده تاسو سره زما مینه او تاسو ته زما درناوی لا نور هم ډېرېږي ملګرو څه ووایم په رښتیا هم زه مو حیران کړم موږ کوم بد نیت نه درلود خو موږ نه پوهېدو چې ستاسو په څېر د هېواد اصلي بچیان به داسې څه ونه مني خدای دې له تاسو نه راضي اوسي اوس ښه وشول مشاور صاحب زموږ ډالۍ همدا کېدی شي د خدای رضا ښاغلی مسره که تاسو داسې یوه ډله ولرئ نو تاسو به هر څه ډېر زر حل کړئ د خدای په توکل سره اندېښنه مه کوئ مشاور صاحب په اجازه مو سمه ده مهرباني زه نور ځم مهرباني وکړئ آخري څه شوي ما خو څه نه دې کړي که نه سلام ښاغلی زکی یحیی سلام مشاور صاحب خیرات دی ولې وارخطا یې کېدای شي خبر اوسئ زموږ مهم شاهد بارون وژل شوی د دعوا تر ټولو مهم کس هغه و هو خبر شو خو تاسو بیا هم خپله هیله له لاسه مه ورکوئ یعنې څنګه د لیدو په هیله ښاغلی زکی هسې مو دا چکونه چیرې کړل پیسو پسې ځان مړ کوې که څنګه لږ ارامه اوسه سلام ښاغلی مساره په خیر راغلی سرانوال صاحب شفا دې وي ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ خیرات دی نجیبه عمره کوم څه مو لمانځل څنګه که د بارون د مرګ لپاره مو جشن نیولی و باید وایم تېروتنه مو کړې هغه د دې دعوا تر ټولو مهم کس و نه څارنوال صاحب داسې نه ده موږ څه نه لمانځو ښاغلي مسار تاسو ته نه دي ویلي څه ښه نو له موږ سره راشئ څارنوال صاحب تاسو له مانه کوم څه پټ کړي که څنګه لږ څه صبر وکئ څارنوال صاحب لږ څه صبر آرزو مړه شوه پیکاس او کایمیني کې اعتراف وکړه هو خو محکمه کې ډېر ښه تمثیل وکړه بارون مړ شو یوازې عزیزه پاتې په دې دوسیه کې چې د چا په زړه ډېر سندونه و هغه مړ شو په دې حالت کې به زه څنګه محکمې ته په لوړ سر حاضرېږم ښاغلیه هر څه ښه په عزیزې پورې کو داسې هم نشو کولی مهرباني وکړئ څارنوال صاحب راځئ مهرباني وکړئ مهرباني نه ارڅه نیازي غواړم ارام وکړم مهرباني وکړه زه به دې بستر ته ویسم هلته به ارام وکړې هله دا خو بارون دی هغه په هر څه چې پوهېږي موږ ته یې وایي د امنیتي تدبیر له مخې مو هېچا ته خبر نه دی ورکړی د ولسمشر صاحب په ګډون که یو کوچنی خبر هم د باندې ووځي د هغه د بیا وژلو لپاره چې هر څه ته اړتیا وي ترسره کوي موږ هم هغه مړ ښکاره کړه هغه پوه شو چې د لارې پای ته رسېدلی دی نو هر څه یې موږ ته ښکاره وویل
اوس هغه د باندې د ویښېدو په تمه د زرګونو کسانو په هکله خبرې کوي. داسې به د مخکې له وخته زوال سازمان له بنسټ نه ختم کو. یعنی مخکې له وخته زوال هر کس هر څه یعنی دا ځل لکۍ نه بلکې سرې نیسو. له تاسو نه ډار پکار دی ښاغلی ما سهرا. څنګه مو دا فکر مغزو ته راغی؟ زمانه دا د ناجیب فکر و. په داسې موضوعاتو کې امر صاحب ډېر تکړه دی. زه هم غواړم زهره ترې واخلم. البته د لارې پای دی هله ښکته شئ. ویې ویل د لارې پای دی داسې نه چې ومه وژنې ها. که لاس مې خوشې نه کې زه به دې ووژنم که یا مې نیکه. ما مه ډروئ ښاغلیه هسې نه هم زړه مې ډېر نازکه دی. خبره مو اوږدوئ ښکته شئ. موږ خو به نه وژنئ که نه. موږ ستاسې د ساتلو هڅه کوو ولې به مو وژنو. خدای دې تا زر ومه وبخښي. ویل چې نه مه وژنئ که نه په تاسې باور کوم او ښکته کېږم. ارامه اوسه سړیه ما خوشې که. ولې داسې وایي ښاغلیه ما خو تاسې کلک نه یې نیولي یوازې شاته مه پټ شوی یم. هله مخته شئ مخته شئ. خپله خوښه دې ده تا خپله داسې وغوښته ځان مرګ. کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.